د لوی او مهربان خدای په نامه. د پښتو ادبیاتو په پرمختیایي بهیر کې د روښانیانو هڅې چې د هند د مغلي دولت په وړاندې د بایزید روښان له تیکې راایستې توره د اولادې او مریدانو په کلونو وچلوله او د هند مغلي امپراتوري یې ناارامه کړې وه. دغسې د مریدانو، پیروانو او اولادې د بایزید د فکر پلوشې تر کابو یوې نیمې پېړۍ پورې ځلاندې وساتلې او د مفکوره او عرفاني حرکت د په مریدانو او پیروانو کې ژوندی پاتې سو. په لسګونو شاعرانو د افکارو او نظریاتو د تبلیغ او تلقین لپاره مستقل آثار، رسایل او غټ کتابونه وکشل او د اشعارو دیوانونه یې جوړ کړل. اوس به موږ وګورو چې د مریدانو او پیروانو پښتو ادب ته څه ورکړي دي. دلته د مریدانو او پیروانو ادبي کارنامې د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي. د بایزید روښان په مریدانو کې پخوانی سړی چې پښتو آثار یې موږ ته رسېدلي دي هغه ارزاني خیشکی دی. ارزاني د برهان خان زوی و او د پنجاب په قصور کې اوسېده. ارزاني د خیشکو په قبیله کې د عزیزي په خیل پورې اړه درلوده. خو د دیوان له یوه شهادت دا هم راوځي چې ارزاني زیرزو ته منسوب و. کیدای سي زیرزی د عزیزو یوه پښه وي. د ارزاني د زوکړې او مړینې یقیني نیټې موږ ته نه دي معلومې. کومه وروستۍ نیټه چې د پښتو شعرو له دیوان څخه ترلاسه کیږي هغه د 1010 هجري قمري کال ده. نو ځکه تر دغه وخته پورې موږ د ژوند یقیني ګڼو. د حالنامې له یو بیان څخه ښکاري چې دی د بایزید معاصر سړی و او د ژوند وروستي وختونه یې د ډیلي د توابیو د خورجي په خیشکو کې تیر کړی دی. شایي مړ هم هلته وي. په حالنامه کې راغلی دی چې کله د بایزید د پیرۍ اوازې هرې خواته خورې سوې نو د هند له لوري 3 ورونه ملا ارزاني، ملا علي او ملا عمر راغلل او د بایزید روښان مریدان سول. ارزاني بیا بایزید د تبلیغ او خلکو ته د سمې لارې د ښوولو په منظور هند ته واستوه. ارزاني په پښتو ژبه منظوم او منثور آثار لیکلي دي چې په آثارو کې یې دغه لاندې کتابونه موږ ته معلوم دي. لومړی د پښتو اشعارو دیوان چې د شعر د شکلي اقسامو له پلوه غزل، قصیده او رباعي پکښې سته او د شعر له معنوي اقسامو څخه د په دیوان کې برجسته شعري ډول الفنامه ده. الفنامه د شعر یو معنوي ډول دی چې په دې ډول شعرونو کې د الفبا هر توری شاعر د خپل مشرب سره سم تشریح کوي. د ارزاني الفنامې یوه د قصیدې په چوکاټ کې ده او بله د رباعیو په قالب کې ده. دا په دې معنی چې ارزاني په لومړي الفنامه کې د الفبا هر توری په یو بیت کې تشریح کړی دی او په دوهمه الفنامه کې یې د الفبا هر توری په یو رباعي کې تشریح کړی دی. ارزاني روښاني په پښتو کې لومړنی شاعر دی چې الفنامې یې ویلي دي. په ځینو عرفاني طریقو کې د حروفو یعنې تورو، اسرارو او عددي ارزښتونو ته توجه لرل لیدل کیږي چې روښانیانو هم د تورو دغو اسرارو ته ارزښت ورکړی دی. دوهم بېنومه رساله د ارزاني له خطي دیوان سره مله یوه پنډه منظومه رساله یا د رسالو مجموعه هم سته چې دغه رسایل ټول د رباعیاتو په قالب کې نظم سوي دي. په دې رباعیاتو کې دیني او عرفاني مسایل او ځینې حکایات لیدل کیږي. ارزاني د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې لومړنی سړی دی چې د رباعیاتو په قالب کې یې پرله پسې مطالب راوړي دي. دریم حکایت رسول د ارزاني دغه اثر هم د رباعیاتو په قالب کې نظم سوی دی او د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو خوب قصه پکې راغلی ده. دا رساله داسې پیل سوې ده: ای د آدم زویه ورځ به درسي هغه لویه که ته ښه خواړې ووینې ته به بیل سې له خپل زویه. څلورم د ارزاني منثوره رساله. ارزاني د روښانپیر د نظر یو په تشریح او تفسیر کې یو منثوره پښتو رساله هم لري چې خطي نسخې یې لیدل سوي دي. د نثر مسجع نثر نه دی بلکې روان نثر دی
چې د 10مې هجري پیړۍ له شرایطو او غوښتنو سره برابر یې لیکلی دی. یوه ټوټه یې دا ده: د سړي اندامونه خدای کړي دي، هر اندام بخرسته، سترګې خدای کتو لره کړي دي، او خوله خدای خبرو لره کړې ده، او پوزه خدای دم لره کړې ده، او غوږ خدای اورېدو لره کړی دی، او پښې خدای یانه لره کړي دي، او زړه خدای یاد لره کړی دی. 5 مراد المحققین. دا اثر ارزانی په فارسي ژبه لیکلی دی. دا هم یو عرفاني اثر دی چې د روښانیانو فکري اغیزې پکښې ښکاري. دا اثر نه دی لیدل سوی، خو اقتباسات یې په حلنامه کې راغلي دي. اخوندرویزه ننګرهاری رحمت الله په خپل کتاب تذکرة الابرار والاشرار کې لیکي چې ملا ارزانی تیز فهم، فصیح او ځیرک سړی و. په 4 ژبو پښتو، فارسي، عربي او هندي یې شعر وایه، او د 4 روما په نامه هم یو اثر لیکلی دی چې دا اثر هم تر اوسه نه دی لیدل سوی. د ارزانی اثار په فکري او موضوعي لحاظ د بایزید روښان د افکارو او عرفاني نظریاتو تفسیر او تشریح ته وقف سوي دي. موږ دته د روښان د افکارو مفسر او شارح ویلی سو. د ده کلام له عرفاني موضوعاتو سربیره دینی او اخلاقي، حکایتي او کله کله اجتماعي مسایل هم بیانوي. د بایزید روښان وضع کړي 8 مقامات یې په خپل یو نظم کې داسې پیږلي دي: شریعت دی، طریقت دی، حقیقت دی، معرفت دی. هر چې دا 4 یې خپل کړل د بابا آدم پربت دی. بل قربت، بل وصلت دی، بل وحدت، بل سکونت دی. د ارزانی اشعار د هنر مالګه نه لري. خپل قصاید، غزلیات او رباعیات یې په وچه ژبه نظم کړي دي. او د استاد رښتین خبره چې ارزانی په خپلو اشعارو استعارې، تشبیهات او کنایې نه دی راوړي.